ډېر درنو قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې بس روژه په لاره کې د سبا د خیر سره روژه د تاسو مبارکي وایو او خدای پاک دې د بختورې روژې قدم نیک او مبارک کړي. نو ایوادو صاحب ویلې چې دلته یو خوشخبري م لرم نو زه یې راوستلم وګورو چې دا د ایوادو څه خوشخبري څه شی دی. نام خدا څه بیروبارم دی نو قدرمون لیدونکو سلامونه جور بخیر شنونده و بیننده های عزیز و گرامی احترام تقدیم میکنم. یعنی بخیر فردا دیگر رمضان است و ماه مبارک رمضان تشریف آوری شود برای شما تبریک میگم انشالله که بخیر بگذره. قدرمون دوستانو به روژه در اخر مبارکی وایم نو دلته د افغانانو په مارکیټ کې وګورو چې دوی څه خبرې لري. ما یو خوشخبری ځان سره راول یک خوشخبری آوردیم بریم که ببینیم که خوشخبری این است. جای خوشخبری را یافتیم. سلام علیکم. این خوشخبری این سلام علیکم. این بسیار عالی. ما مشکل فی آل سر این است. خوش آمدین. صحت شما خوب هستین. خیلی به خوب جای گیرتان کردیم. خوب بخیر. اول خواهی آمدن رمضان بس تبریک میگم. بخیر پلاستیک کجا بدیم؟ مانای خدا وطنای خدا تمام ماه رمضان تبریک میگم. ما آمدگی با رمضان گرفتیم کیک کلچه و زیر جلغوزی از افغانستان تازه آمده. تازه آمده؟ جلغوزی افغانی. این دیگه سمنه کم میاد. خوب بسیار عالی. خیلی غم ایدم بوده میگم. خوب بسیار عالی. خیلی ممنون. بسیار تشکر. جور باشین عزیز صاحب محترم. موفق باشین. انشالله که اول خیلی که فیضی جان دید اینال اول خودش میخره. انشالله که قیمت ها مناسب است دیگه. آیت کنید که میخواد کمر شکن باشه. یک گپ دیگه را میگفتم که همین جلغوزه واقعا از افغانستان. بله خب به خاطر که کلش چیزی رو میکنن. یک باز اروپا میرسه. خب میرسه. بله اصلا چین بیاد پست میگن فابریکه دارن پست میگن. خوب دام در دیگه میگن. بازارها کاتیله در چین کوفته اینا نمیگن. بسیار عالی. یک غذای دارن به نام فته. خوب بسیار استفاده می‌کنم. استفاده گم میشه. بسیار زیاد تشکر. ببخشید که مزاحم شدیم ما. جور و سلامت زنده باشید. یکی راستی بگوید که دو مغازه شما در کجا واقع است که ما فرکسونسوای فرکسونسوای در نابرو نمره 11 در نام استیشن برام استر بازار. بسیار استر بازار. قدرمنو لیدونکو گرانو اوریدونکو هیلمندو چې راشه د روژه د مبارک میاشتې لپاره هم ډیر خاص خواړه شته ترشیګان او دا کیک باب او کلچې دا دي او زموږ د اختر لپاره هم له بل خوانه ما ویلو چې فزجان کړ ویلو چې زه زیره لرم هغه د زیره جلغوزي راغلي دي او کولای شي چې په مناسبه بیه واخلي. واو مننه یو موږ سره اوسئ د خبرونې نورې برخې هم دوام لري.